روایاتو کې راځي چې څه وخت کې د دې ځمکې نه خلک بار راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان وي ملایکې به آواز وکړي چې یا ربه دا څوک خلق دی وای به دا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چېرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چېرته سم ځای ته نه و تللی نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي اوس خپلو لاسونو خپلو خپو ته کتل پکار دي چې هسې نه چې دغه ډله کې مونږ نه شو چېرته زمونږ لاسونه چېرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چېرته سم کار پسې نه ځي ټوله ورځ زمونږ خپې چېرته رواني او ټوله ورځ زمونږ لاسونه څه کار کوي دغه هر سړی خپل ګریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف ته بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار راوځي یا الله دا څوک دي و به دا هغه خلق دی چې په دې خوله یې چېرته حلال نه و خوړلي او دې خېټې ته حلال نه و تلي د شپه او ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار نن وګوره هر سړی آرامخور په دې ملک کې تاسو که نظر وزغلی وای نو حلال خواره به درته هغه خلک هم ښکاره نه شي هغه خلک چا 5 زره تسبیح ورسره وي او په خلوتونو کې ناست ځکه د هغوی خوراک هم چې دی زمونږ ګټه ده نو مونږ خو یو مردار خواره د شرابو تجارت مونږ کوو هغوی هغه پیسې په شکرانه کې ورکو د هیروین او د پوډرو تجارت مونږ کوو هغوی هغه پیسې په نظرانه کې ورکو غلا او ډاکه مونږ کوو هغوی هغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو نو حلال خواره هغه خلق هم دی په جماعتونو کې چې کوم حضرات ناست دي د دې خلقو خوراک هم ستاسو ګټه ده نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني آرامه ده نو لا محاله دا هم غریبان آرام پاره زه دا تپوس کولی شم چې هلکه ستا د کوره وظیفه راغله دا دې په څه ګټلې ده دا دې کوم ځای نه راوړی ستا د کوره ترکاري راغله دا دې کوم ځای نه پخ کړې ده زه دا تپوس کولی نو عرض مې دا و عزیزانو چې مونږ په د هغه ډلې نه یو چې د قیامت په ورځ ځمکه مونږه بار راغورځوي نو زمونږ په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به هم د خولې نه وځي بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي خنزیران به ښخ کړي به بني آدم وي او راپابسي د خنزیر په شکل یا الله دا څوک
و به دا هغه خلق دی چې د دنیا د کار د پاره به مونځ نه کولو